سلامونه ګلونو هیوادوالو، هیله ده د پت عزت او صحت جامې به په تن ولرئ، له جنګ او جګړو به په امان اوسئ. نن غواړم په یو داسې موضوع خبرې وکړم، شاید ډیر ملګري دوستان له ما دا تمه هم ونه لري، خو زه غواړم په دې موضوع هم وغږیږم، ځکه موږ د هر چا ښه او بد ټول ستایلی دي. که چا ښه کړي موږ یې هم ستاینه کړې ده، که چا بد کړي موږ غندلی ده. موږ چې هر څه کوو د دې هیواد لپاره یې کوو، د هیوادوال لپاره یې کوو، او د خپلو خلکو او ټولنې لپاره یې کوو. نن زه غواړم د طالبانو په مثبتو او منفي ټکو باندې خبرې وکړو. شاید ملګرو دوستانو لپاره جالب اوسي چې زه څنګه طالبانو په دې مثبتو ټکو خبرو کوم، یا زه څنګه په طالبانو کې اصلا مثبت ټکي وینم. په هر صورت ځکه دا چې خبر رانه اوږدې نه سي، نو راځم دغو ټکو ته چې کوم ټکي په طالبانو کې مثبت دي په هغې باندې په تفصیل هم خبرې کوو، ځکه موږ او تاسو د دې هیواد بچیان یو. اوس دوی په موږ حاکم دي یا په افغانستان باندې حاکم دي. دا که هر رقم دي، ښه دي، بد دي، تور دي، سپین دي، پردي لاسې دي، په خپل لاسې دي، د بل چا په خوښه راغلي یا هم په خپله خوښه راغلي دي، نو اوس دی په دغه هیواد باندې حاکم دي او دغه هیوادوال اوس مجبور دي په ځان یې ومني. که یې ونه مني نور اخوا دې خوا وڅې نه رسېږي. اول خو زه راځم د دې مثبتو پوینټونو ته، د دې مثبتو ټکو ته، هغه ټکي چې شاید د هیوادوال لپاره به هم جالبي، ښه به وي، هیوادوال به هم په همدغه ټکو ترې خوشحاله وي. خو منفي ټکي له یاده مه باسئ، منفي ټکو باندې هم بحث کوو. د ویډیو تر پایه له موږ سره اوسئ، لاروی له ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ. راځم پوینټونو ته. اول د طالبانو مثبت ټکی دا ده چې افغانان له درې ګونه یا درې کټګوریو نه یو کټګورۍ ته راوستل دي. شاید ستاسو لپاره جالبه اوسي چې زه ولې وایم افغانان درې کټګورۍ کې اوسېدل یا درې ګونه افغانان و. دغه 40 کاله کومه جګړه چې موږ او تاسو تېره کړې وه، په دغه جګړه کې افغانان رښتیا هم په درې څه چې په 4 کټګوریو باندې ویشل سوي وو. یو خو له هېواد نه مهاجر، خو بیخي چا افغانانو حسابول یا نه حسابول، خو تر ټولو هغې ډېر زهیر وو، ځکه هغوی په نورو بهرنیو هیوادونو کې لیدل چې نړیوال څومره په سوله کې ژوند کوي، څومره پرمختګ کې ژوند کوي، څومره په خوښۍ او خوشحالیو کې ژوند کوي. بیا به یې خپل هیواد ته وکتلې، خپلو خلکو ته به یې وکتلې چې په څومره مشکلاتو کې، څومره درپدرۍ کې، په 21مه پېړۍ کې موږ د څښلو اوبه منظم نه لرو، منظم تشناب نه لرو، منظمه ډوډۍ ځان ته نه لرو، او نوره نړۍ وګوره چې په مریخ کې د ژوند کولو امکانات ځان ته برابروي. نو دا یو کټګوري وه چې دا مې مکمل زه اول کې راوستله، ځکه چې دا له هیواد نه بهر وه. بیا دوم هغه درې کټګوري چې مې درته وویلې، هغې کې اول کټګوري دا و چې دغه 40 کاله د روسانو د حکومت، د روسانو د راتګ نه وروسته دوی په واک کې وو. له دوی نه وروسته د دوی اولادونه راغلل، زامن راغلل، او له زامن نه وروسته د دوی مسیان را روان وو. دا هغه اوله کټګوري وه چې دغه مجاهدین ځان ته ورته ویلي، دوی افغانان وژلي وو، د افغانان نو وینې څکلې وي، د خلکو ګل ګل بچیان شهیدان کړي وو. دوی په سر کې قطار لرو، دوی د افغانستان مالکان ځانونه بلل، افغانستان خپل ملکیت بلل، داسې ګڼه چې دوی هر څه وغواړي له افغانستان او افغانانو سره یې کولی شي. دوی نو په هغه اوله کټګورۍ کې اوسېدل. هغه اوله کټګوري دوی داسې وه لکه شاهان اوسېدل، لکه فرعونیان اوسېدل. دوی به چې څه وغوښتل هغه یې کولی سول. دوی لارې دوی بندولې، په زوره دوی خلک تښتول، اختطاف دوی کو، شراب دوی څکل، تورې شیشو موټرو کې دوی ګرځېدل، پولیس او عسکر په لغتو باندې دوی وهل، حکومت ته دوی ارزښت نه ورکو، نظام دوی نه منه، د نظام ملاتړ دوی نه کو، نظام دوی تخریبو. ولې په سر کې ناست هم و او بیا به یې چغې هم وهلې چې مونږ در په در یو. دا نو هغه رذیله، ظالمه او وحشي کټګوري خلک وو چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ټغر ورټول څه. دا د شکر ځای ده. په دې هر افغان دی باید په دې خوشحاله سي او په دې دی وویاړي چې دغه کټګوري ته خلاصه سوله. دومه کټګوري بیا دغه خلک وو چې د دوی لاسپوسي وو، د دوی لپاره به دا کارونه کوله، د دوی څه رقم ورته وایي هغه بوټ پاکانې ګڼئ. دا خلک وو، دوی به د پیسو لپاره د دوی لپاره هر کار کو. بیا ادبي د ډېره ما وي، جنوکۍ به ورته دوی وروستلې، شراب به ورته دوی وروړل، پروګرامونه به ورته دوی برابرول، د خلکو سره به د دوی لپاره دوی لانجې کولې. دا نو د دې خلکو سپیان او بوټ پاکي وو. دوی ته هم ډوډۍ او اوبه یو څه ور رسېدلې، که په هغوی ورېده په دوی باندې څڅېده.
نو دا هغه دومه کټګوري خلک وو. درېمه کټګوري خلک هغه وو چې د چا نه سوء استفاده کېدله. هغه که په هر نظام کې وو، که په طالب طرف کې وو، که د حکومت په طرف کې وو، له عامو خلکو نه، غریبو خلکو نه، بیچاره خلکو نه سوء استفاده کېدله. دغه استفاده داسې یو سیستم باندې کېدله چې چا به د هیواد په نوم باندې، چا به د ملي سرود په نوم باندې، چا به د ملي بیرغ په نوم باندې، چا به د مذهب په نوم باندې، چا به د کفر او د اسلام په نوم باندې. دغه 40 کاله کېږي زمونږ د هیواد وګړي، زمونږ د هیواد خلک په همدغه احساساتي خبرو باندې د ځان لپاره قرباني شوي دي. زمونږ خلک بې سواد او بې تعلیمه دي، تعلیم کچه یې ټیټه ده، هغوی ډېر زر احساساتي کېږي، ځکه هغوی یوازې له زړه نه، هغه څوک چې تعلیم کچه یې ټیټه وي هغه ټولې فیصلې، اکثر فیصلې له زړه نه کوي، له دماغو نه فیصله نه کوي. کله چې انسان له فکر نه فیصله ونه کوي نو د هغه فیصله همیشه تر ډیره پورې غلط وي، ځکه هغه په احساساتو باندې ولاړ وي. هره فیصله چې په احساساتو باندې کېږي او فکر پرې نه کېږي هغه اکثر غلطه ثابتېږي او د انسان د ژوند د مرګ سبب ګرځي. نو زمونږ دغه درېیمه کټګوري خلک ډېر بدبخته وو. هغوی نه کونډې پاتې سوې، یتیمان ترې پاتې سول، زاړه سپین ږیري مور او پلار ترې پاتې سول، هغوی بیچارهګان سوال ته مجبور سول. کله چې دغه میرمنې چې هغه درېیمه کټګورۍ نه پاتې شوې وي سوال به یې کوه، هغه اوله کټګوري به بیرته له هغوی نه د جنسي خواهشاتو تقاضا د پیسو په بدل کې کوله. نو هغه فرعونیانو داسې یو عجیب سیستم یا ګیم روان کړی و چې زمونږ او ستاسو د هیواد دغه نظام یوازې د یو څو خلکو لاس کې و او زمونږ او ستاسو دغه 40 میلیونه وګړي یوازې یو څو کسانو لکه خلک چې بال په لاس ورلی همدغسې تاوه راتاوه تر څو دغه نظام او دغه خلک په خېټه ماړه نشي. که دی پوهېدل که چېرته خلک تعلیم وکوي، که چېرته خلک پرمختګ وکوي، که چېرته خلک په خېټه ماړه سي نو په دې خلکو باندې بیا موږ حکومت نسو کولی. دا خلک بیا زمونږ ملاتړ نه کوي، دا خلک زمونږ دربدري نه کوي. ګوره همدا خلک و چې دغه انتحاریان یې راوستل په تورې شو موټرو کې. ګوره یو ښار ته انتحاري رانوستل، ګوره موږ او تاسو وړکی مچ نسو تېرولی، نو دې خلکو به غټې وسلې، هیروین، هر کار دی کو. همدا خلک و د خپل حریف په مقابل کې به یو ځای کې بم والوزه او هغه به یې بدنامه که. حتی دوی ژوندي انتحاریان ساتلي وو، خو هغه بیچارهګان چې انتحاري کول هغه په دې باندې نه پوهېدل چې موږ ولې ساتل سوي یو، ولې موږ دې ته ساتلي یو. هغه یوازې دا فکر کوه چې موږ جنت ته ځو، جنت کې حورې دي او موږ قرباني ورکوو، موږ استشهادي کوو، موږ ځان وژنه نه کوو. دا زموږ لپاره روا ده، ځکه زموږ هیواد ته کافر راغلی دي. باوجود چې کافر په خپلو اډو کې ناست و، دوی به مسلمانانو باندې ځان مرګی وکړو. په روغتون کې به د میرمنې خېټه کې بچیان شهیدان کړل. خو په هر صورت قیسې رانه اوږدې نه سي. نو دغه اوله کټګوري نه تر درېیمه کټګوري موږ په دغه حالاتو کې اوسېدلي وو او دغه اوله کټګوري په موږ دا 40 کاله کېږي مسلط وه او همداسې روانه وه. که دا طالبان نه وی راغلي شاید دا همداسې روانه وه، بدبخته به نورم بدبخته کېده او د دوی بچیان به نورم مړېدل. ځمکې، جایدادونه، موټر، هلیکوپټر، هر څه به د دوی تر واک لاندې وو. راځم بل مثبت پوینټ ته چې د سلا ټولول. دا ډیره مهمه موضوع ده، دا باید په ټول افغانستان کې وشي. په افغانستان کې دغه 40 کاله جګړه سوې ده. په 40 کاله جګړه کې له روس نه موږ ته سلا پاتې سوې، له پاکستان نه راغلي د افغانستان د بربادۍ لپاره امریکا را لېږلې ده، بیا امریکا له ځان سره راوړې ده، ایران نه راغلې ده، تاجکستان نه راغلې ده، د نړۍ له ډېرو عربي هیوادونو نه راغلې ده. د افغانستان د بربادۍ لپاره د نړۍ هر هیواد خپله مرسته او کومک کړی ده تر څو افغانستان برباده اوسي. چین کومک کړی ده. ډیرو ملګرو ته به ګورئ دا پوښتنه پیدا سي چې چین یا دغسې نورو هیوادونو ولې د افغانستان په بربادۍ کې لاس لري، ولې د افغانستان بربادي غوښتله. دا د اقتصادي جګړې په نوم باندې مکمل تر یو عنوان جوړیږي. کوی که غوښتنه مو بیا کمنټ کې راته ولیکئ، زه به تاسو د اقتصادي جګړې په اړه باندې یو ویډیو جوړه کړم. دلته که اوس دې کیسې ته راوړم شاید دغه نورې کیسې رانه، دغه نورې مهم ټکي رانه پاتې سي، دا ویډیو رانه اوږده نه سي، زړه مو ورته تنګ نه سي. نو که غواړئ بیا د اقتصادي جګړې په اړه ستاسو ته ویډیو جوړوم.
نو د سلا ټولول ډیر مهم و. نو په دغه 40 کلونو کې چې په افغانستان کې دومره سلا تقسیم شوې ده، دومره مهمات چې افغانستان ته راغلي دي، دي که د ته نیمه خو شابه استفاده شوي، نیمه اوس هم په ډیپوګانو او زیرمو کې ذخیره ده، تر څو بالخصوص لنډغرو په دغه تیرو 20 کالو کې حکومت ته ور نه کړله، ځکه هغوی په نظام باور نه لره، هغوی په یووالي باور نه لره، هغوی په همغږۍ باور نه لره. که چیرته دغه لنډغرو په دغه سیستم باندې باور لره، پنځیر ته چې کله طالبان لاړل، څومره وسلې، څومره غټ غټ ټانګونه، څومره ډیپوګانې، څومره مثال د تیارو ضد مرمۍ، څومره غټې سلاګانې دوی هلته په پنجشیر کې پټې کړې وي، باوجود چې په ګوشته باندې جنګ و، باوجود چې په سپین بولدک جنګ و، په کندهار جنګ و، په تورخم کې جګړې وسول دښمن سره، ایران مرزونو کې جګړې شوي دي څو ځله. دوی یو ظلم ونه ویل چې موږ سره دلته کوي وسلې دي، راوړئ هلته ودروئ، دښمن مقابل کې ودرېږئ. نه نه، دوی لپاره همغه ځای کې هغه توپونه او ټانګونه هر څه په ځای باندې ایښي وو، ځکه دوی په دې نظام، په د ملت، په دې حکومت په هېڅ څه باندې باور نه لره. د دې لپاره دغه سلا ټولونه ډیره مهمه ده، ځکه موږ او تاسو افغانان چې یو، تعلیم کچه مو ټیټه ده، احساسات مو زیات دي. کله چې د یو چا احساسات زیات شي، هغه په وړه وړه خبره باندې قتل کوي، هغه ته وړه وړه خبره هم غیرت ښکاري. ګوره بالخصوص موږ افغانان ته په خور باندې تعلیم کول موږ ته غیرت ښکاري. زه په ولې تعلیم وکړم، زما خور به بیرون نه ځي، سوی د دې مخ ونه ګوري. بیا چې خور او میرمن او لور او مور مریضه سي، بیا پنجاب ته یا ایران ته یا هند ته وړي، هلته نر ډاکټر هر رقم ورسره کوي، هر څه کوي، په همغه ځای کې ورسره، همغه وطاق کې ورسره، د بیرون دروازې خلک درولی، د نور نه پوهېږي چې څه ورسره کوي. دا بدبخته بیچاره وچې شونډې ولاړې، اول خو د ویزې امکانات ورته نه برابرېږي، میاشتې دیګې ټکرې وخوري، وچې شونډې هلته ولاړې، ډاکټر چې هر څه ورسره وکړي، میرمن یا خور یا مور سره، بیا راوځي، نو دا بیچاره بیا مننه هم ترې وکړي. ګوره غیرت هغه ده چې خپل خور او مور لور بل چاته احتیاج نه کو. زه خو وایم خپل خور او لور او مور خپل میړه ته هم احتیاجوي. کله مو چې خور او لور او مور احتیاج اسوله، هغه به وهل خوري، هغه به ټکول خوري، هغه به کنځلې خوري، هغه به هر بدبختی تیری، باوجود چې د مور تر پښو لاندې جنت ده. که یو میرمنه تعلیم ولري، ټوله کورنۍ تعلیم یافته کیږي. که یو سړی تعلیم ولري، یوازې یو سړی تعلیم یافته کیسه رانه اوږده نه سي. نو د سلا ټولول په دې خاطر باندې مهم دي چې افغانان په وړو وړو خبرو جګړې کوي او وژنې سره. دا تر ټولو ډیره مهمه موضوع ده چې سلا څومره زر کیږي په ټول افغانستان کې ټوله سي. دا ډیر نیک کار ده، زه ستایم او دا یو نیک اقدام ده. خو د پولیسو او د عسکرو په سپیړو وهل، ګوره یو څوک چې د نظام ملاتړی، یو څوک چې په نظام کې، یو څوک چې د امنیت ساتي، یو څوک ستا د خور، د مور، د کور، د سر، د مال امنیت ساتي، له دښمن نه درته دفاع کوي. ته لږ غټ سوی یا د غټ سري زوی یا د اولې کټګوري انسان یې، ته راځي هغه عسکر په سپیړه وهي، پولیس په سپیړه وهي، کنځلې ورته کوي، بد رد ورته وایي. دا تر ټولو رذیل او ذلیل کار و چې په تیر نظام کې ډیرو شل په ډیرو پولیسو عسکرو باندې سپیړې لاسونه برسي وو، وهل سوي وو. نو ډیر دغسې خلک و چې یعنی په دغسې پولیسو باندې لاسونه جګ کړي وو. دا تر ټولو ستر وحشت و، دا تر ټولو ستر ظلم و، ځکه په داسې چا چې هغه نظام جوړوي، هغه د یو نظام پایا ده، د نظام د ملا تیر ده. پولیس او اردو د نظام د ملا تیر ده چې اردو ونه لري، ستا سیاست هیڅ نه ده چې پولیس ونه لري، ستا نظام او ستا دغه خاري سیستم ټول په صفر سره ضرب کیږي. ځکه چې هلته امنیت نه وي، چې پولیس نه هلته امنیت نه وي، چې امنیت ونه اوسي، غل به راوځي. اول هم دغه تا د اولې کټګوري والا انسان ور دي په دا سر دي ولي، ورپسې بل 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 دغه نظام او سیستم ټول خرابېږي. پولیس او اردو ډیر مهم رول د یو هیواد په پرمختګ، امنیت او له نورې نړۍ نه په ساتلو کې ډیر مهم او قوي رول لري چې د دوی باید ملاتړ وشي. او داسې خلکو ته همیشه باید موږ او تاسو ډیر احترام ولرو، ډیر احترام ورته ولرو. دا له یاده هېڅ کله مه باسئ. راځم اخر مثبت پوینټ ته چې له ډیرو سرکونو نه چې د غټ سرو یا د اوله کټګورۍ خلکو پکې جکونه یا نور وسپنیز دیوالونه ایښي وو، هغه ټول طالبانو تر یو حده پورې لرې کړي دي او لارې د خلکو په مخ باندې خلاصې کړي دي. ګوره هیڅ لاره باید بنده نسی. حدیث ته وایي لارې جوړې کوي، نه چې لارې بندې کوي. موږ او تاسو په افغانستان کې 99.9% الحمدلله مسلمانان یو، کلمه وایو. نو په دغسې هیواد کې، په دغسې یو ټولنه کې، په دغسې خلکو کې او په دغسې کم امکاناتو کې چې مثال موږ او تاسو مریض پیدا کیږي یا نور مشکلات لرو، هر کور کې موټر ولاړ نه ده، موږ او تاسو نورمال امبولانسونه نه لرو، نورمال منظم روغتونونه نه لرو، ډیر کم روغتونونه لرو، بیا
زمونږ او ستاسو ژوند بیمه نه ده، هغه پیسې خپله ورکوو، ډاکټران په اسانۍ پیدا کېږي نه. نو په دغه عمره کم امکاناتو کې په دومره بدبخت او بیچاره هیواد کې په دومره بیچاره خلکو کې چې د نړۍ تر ټولو مظلوم او بېوسه ولس ته په داسې یو ولس کې تا پې لارې بندې کړي، تا پې دروازې بندې کړي، ته سړکونه بند دی، نو هغه بیچاره په خپله سخته کې په 15 کیلومترۍ باندې له سوره تاویږي، نو د هغه مریض هغې دنیا ته رسېدلی یا که مریض ژوندی هم پاتې، نو هغه بدن نه چې وینه یا بل څه ضایع شوي هغه به یې ضایع شوي نه وی. نو په دې خاطر باندې دغه سړکونه خلاصول، دغه لارې خلاصول دا ډیر مهم وو. طالبانو ډیر سم کار کړی دی، ډیر مهم کار کړی، دا ډیر جدي او نیک اقدام ده. زه ملاتړ کوم، زه په دغه کارونو د طالبانو ملاتړ کوم، دغه پوینټونه زما خوښه دي او زه دغه پوینټونه د دوی ستایم. دا چې اوس شاید ویډیو اوږده سي، ما منفي پوینټونه هم لیکلي، ما منفي ټکي هم لیکلي دي، ځکه زه یوازې دې لپاره نه راځم چې زه د یو چا ملاتړ وکړم ولې په هغه کې نیمګړتیاوې وینم سترګې پټې کړم. نه، دا زما وجداني او اسلامي وظیفه نشي کېدلی. که یو انسان اسلامي او وجداني وظیفه پر ځای کوي، که د چا منفي ستایي د هغه، که د چا منفي ښایي د هغه مثبت دی هم وستایي، نو موږ مجبور مکلف یو چې د یو چا منفي ټکي ته ګوته نیسو، نو د هغه مثبت هم باید براله کو چې دغه ښه کارونه دي، دغه بد کارونه دي. نو ویډیو اوږدېږي رانه، په بله ویډیو کې تاسو طالبانو په منفي ټکو باندې هم خبرې کوم، یوازې نیوکې پې نه کوو، موږ او تاسو په شریکه ورته لارې هم ښیو، په شریکه به ملاتړ هم کوو، که نیک کارونه یې کول، که زموږ او ستاسو هغه ملي ارزښتونو ته ارزښت ورکړو، موږ او ستاسو ملي شتمني یې وساتلې، زموږ او ستاسو کلتور یې وساته، نو موږ به حتما ملاتړ یې کوو. که بیا دا کارونه نه کوو، بیا په خپل وخت کې تصمیم نیسو چې څه وکړو. خو په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو په منفي ټکو باندې خبرې کوم، بحث کوم. که تاسو په دې مثبت ټکو کوم اضافه ټکي لرئ ماته په کمنټ کې ولیکئ، یا هم منفي ټکي تاسو کوم لرئ هغه هم په کمنټ کې ولیکئ، زه به ځان سره راواخلم. خو ستاسو یو لایک او کمنټ موږ ته روحیه راکوي، ما ته هغه احساس راکوي چې زه نورې ویډیوګانې جوړې کړم ستاسو لپاره. نو په یو لایک او کمنټ له ما ملاتړ وکوئ، زموږ له دې ټیم نه ملاتړ وکوئ، سبسکرایب مو له یاده ونه وځي تر څو نورې ویډیوګانې درته راشي. مننه، تر بلې ویډیو پورې الله مو مل او ملګری سه، په پاک او مهربان رب مو سپارم. خدای په امان.